زمونږ د دې ډېرې ښکلې مشاعرې صدارت به د دې وخت د پښتو د اردو او د هندکو لوی لیکوال ناصر علي ملګرو په دې مشاعره کې چې مونږ سره نور کم ملګري اوریدونکي دي په هغوی کې غیور سیټي صاحب ډېر قدرمن ملک طاهر صاحب او تنویر صاحب هم شامل دي. دې نه علاوه چې مونږ سره کم ملګري په کلام اوري په هغې کې به د پښتو د هنر د دنیا ډېر لوی لیکوال محترم ارباب رؤف صاحب، ډېر محترم ډاکټر اعجاز خټک صاحب، د اردو د دنیا یو ډېر لوی نوم ډاکټر نذیر تبسم صاحب، د پاکستان ټیلیویژن پخوانی مشهور او معروف پروډوسر او پروګرام منیجر محترم عزیز اعجاز صاحب، د دې نه علاوه د اباسین آرټ کونسل اعزازي سیکرټري قدرمن جانزیب سهیل صاحب مونږ سره هم ناست دی. نو په سپرلي کې هم سوځېږم د خزان نه هم یریږم، په سپرلي کې هم سوځېږم د خزان نه هم یریږم او د سوکړې نه هم فریاد کم د باران نه هم یریږم. بیا مدینه منورې کې مې قیام وکړو، بیا مدینه منورې کې مې قیام وکړو، بیا زما اوښ کو د جذبات و احترام وکړو. मैं जब एक साया दीवार में थक कर बैठा, उसने चुपके से कहा देख मैं बोसीदा हूँ। मैं जब एक साया दीवार में थक कर बैठा, उसने चुपके से कहा देख मैं बोसीदा हूँ और मैं ज़माने को परखता हूँ, ज़माना मुझको। लोग कहते हैं मैं एजाज बड़ा सीधा हूँ। الرحمن الرحیم. زما ډیرو قدرمنو، ډیرو عزتمنو، سپیزلو، غختلو، ویاړلو پښتنو، زه یم ستاسو باچاجي، ستاسو صابر شاه صابر، ستاسو په غږ یور وایس ټي وي لندن کې د پښتونخوا غږ شاملم. قدرمنو د اختر خوشحالی دي، د اختر په دې خوشحالو کې د پیښور د پښتو، اردو او هندکو یوه ډیره خوږه مشاعره ما نن په خپله خپرونه د پښتونخوا غږ کې راوړې ده. زمونږ د دې ډیرې ښکلې مشاعرې صدارت به د دې وخت د پښتو، د اردو او د هندکو لوی لیکوال ناصر علي سید کوي او زمونږ د دې مشاعرې خصوصي او خاص ملمانه به ډاکټر نذیر تبسم، ډاکټر اعجاز خټک او قدرمن عبدالرؤف روهیله ایډوکیټ کوي. ملګرو په دې مشاعره کې چې مونږ سره نور کم ملګري اوریدونکي دي په هغوی کې غیور سیټي صاحب، ډېر قدرمن ملک طاهر صاحب او تنویر صاحب هم شامل دي. دې نه علاوه چې مونږ سره کم ملګري په کلام اوري په هغې کې به د پښتو د هنر د دنیا ډېر لوی لیکوال محترم ارباب رؤف صاحب، ډېر محترم ډاکټر اعجاز خټک صاحب، د اردو د دنیا یو ډېر لوی نوم ډاکټر نذیر تبسم صاحب، د پاکستان ټیلیویژن پخوانی مشهور او معروف پروډوسر او پروګرام منیجر محترم عزیز اعجاز صاحب، د دې نه علاوه د اباسین آرټ کونسل اعزازي سیکرټري قدرمن جانزیب سهیل صاحب مونږ سره هم ناست دی. نو جانزیب ملک صاحب مونږ سره هم ناست دی. نو د صدر صاحب په اجازت سره ړومبې غزل زه وایم. اجازت دی جی. په سپرلي کې هم سوځېږم د خزان نه هم یریږم، په سپرلي کې هم سوځېږم د خزان نه هم یریږم او د سوکړې نه هم فریاد کم د باران نه هم یریږم. او د دې سپینې رڼا ورځې مخونه بې نقاب کړي، د دې سپینې رڼا ورځې مخونه بې نقاب کړي او د دې شپې د تورو زلفو سود او زیان نه هم یریږم. خپل فریاد مې لمبه نه کړي، د ککنس د ګدا زرور یم،
خپل فریاد مې لمبه نه کړي د ککنس د ګدا زرور یما او ستا د شاړ ګودر په تړه یا قربان نه هم یریږم چې ادم دی نو دوکه ده چې انسان دی نو فریب دی دا وره ملک صاحب چې ادم دی نو دوکه ده چې انسان دی نو فریب دی اوس شوم دومره بیدباره چې د ځان نه هم یریږم چې ادم دی نو فریب دی چې انسان دی نو دوکه ده اوس شوم دومره بیدباره چې د ځان نه هم یریږم او د ښارونو رڼاګانو کې انغښتې بدرنګۍ دي د ښارونو رڼاګانو کې انغښتې بدرنګۍ دي او بیابان کې هم سراب دی بیابان نه هم یریږم بیابان نه هم یریږم او ژوند داور ناصر صاحب ژوند مې سمه رنځېدلې او بوډۍ کیسه خانې ده ژوند مې سمه رنځېدلې او بوډۍ کیسه خانې ده او د کیسو نه مې زړه تور دی کیسه خوان نه هم یریږم ژوند مې سمه رنځېدلې او بوډۍ کیسه خانې ده او د کیسو نه مې زړه تور دی کیسه خوان نه هم یریږم او چې آخري مقطع ده چې ښکاره مې مینه نه کړي چې رسوا نشم صابره چې ښکاره مې مینه نه کړي چې رسوا نشم صابره او د دې اوښکو د ګمان د ناګمان نه هم یریږم چې ښکاره مې مینه نه کړي چې رسوا نشم صابره د دې اوښکو د ګمان د ناګمان نه هم یریږم ډېره مننه یور وایس ټي وي لندن دی او زه ستاسو کوربه باچا حاجي صابر شاه صابر یم د پښتونخوا غږ پروګرام خپرونه روانه ده که یور وایس ټي وي لندن تاسو تر اوسه نه سبسکرایب کړی نو دا خامخا سبسکرایب کړئ په لندن کې دا پښتانه ناست دي او ستاسو د ژبې ستاسو د کلتور خدمت کوي نن د اختر د خوشحالو مشاعره ده او په دې مشاعره کې مونږه د پښتونخوا د خاورې لوی لوی شاعران ادیبان راغوښتي دي چې په دې کې د پښتو نه علاوه د اردو د دنیا د ادب هم نوموړي شاعران ناست دي د دې مشاعرې صدارت ناصر علي صاحب کوي د پښتو د هنر د دنیا یو ډېر لوی او معتبر نوم ارباب رؤف صاحب مونږ سره دلته ناست دی ارباب صاحب نه به هم کلام اورو نو اوس د ارباب صاحب خوښه ده چې هغه تحت اللفظ غزل وي او که ترنم کې وویلو نو خوند به وکړي ناصر صاحب هغوی ته خواست کوم چې کلام چې دا ما ته خو یاد نه دي خو د ډاکټر احمد علي عجیز صاحب غزل ما یو ویلی دی نو زه یم چې هغې نه مې یو دوه درې شعرونه تاسو ته یم دا به تا ما ته پته ووې فی الحال راته هم هغه یاد دی همداسې هغه ته نه یاد ما ته یاد دی نه نو په ترنم کې جي ترنم ارشاد خپل زړګي ستا یادونو سره سوکم تا د نقو ګلونو سره سوکم تا د نقو ګلونو سره سوکم خپل زړګي ستا یادونو سره سوکم زه په رټو رټو کې ورته تویکم زه په رټو رټو کې ورته تویکم بې زبانه تصویرونو سره سوکم بې زبانه تصویرونو سره سوکم تا د نقو ګلونو سره سوکم خپل زړګي ستا یادونو سره سوکم مهرباني ما چې ستا په محبتو تعمیر کړي ما چې ستا په محبتو تعمیر کړي بیلتا دې محلونو سره سوکم بیلتا دې محلونو سره سوکم
ستا د نقو ګلونو سره سوکم خپل زړګي او ستا یادونو سره سوکم. مهرباني جی بس. اوس د اردو او د پښتو ډېر ښه شاعر نوموړی شاعر د پاکستان ټلویزیون پخوانی د پروګرام منیجر عزتمن عزیز جاز صاحب نه د هغوی کلام اورو. هغوی ته هم اختیار ورکوو چې د پښتو غزل وایي که د اردو غزل وایي. منانا باچا جی د صدر سے په اجازه اول یو څو شعرونه د پښتو. ارشاد. لوګې د تورو سترګو د سرو شونډو نه د زار شم. لوګې د تورو سترګو د سرو شونډو نه د زار شم. جانانه زړه مې غواړي ستا په لاره کې غبار شم. مننه. جانانه زړه مې غواړي ستا په لاره کې غبار شم. او منم چې په محفل کې را بللې خو دې نه یم. منم چې په محفل کې را بللې خو دې نه یم. بس دومره ماته ووایه زه لاړ شم که ایثار شم. مننه. منم چې په محفل کې را بللې خو دې نه یم. بس دومره ماته ووایه زه لاړ شم که ایثار شم. او درځم به ستاسو چمته یو څو کاره مې په سر دي. درځم به ستاسو چمته یو څو کاره مې په سر دي. خو دا ایله نه لرم چې په ژوند کې تېوزګار شم. مننه. اوس د اختر په حواله یو څو شعرونه چې لکه تاسو اختر حواله ورکړه. دیکھا ہلال عید تیری دید ہو گئی. مہربانی. دیکھا ہلال عید تیری دید ہو گئی. تھی چاند رات اور میری عید ہو گئی. تھی چاند رات اور میری عید ہو گئی. اور غیوب سیٹھی صاحب شعر ہے کہ ایک شوخ کو اشارے سے جھک کر کیا سلام. ایک شوخ کو اشارے سے جھک کر کیا سلام. گویا پیام شوق کی تمہید ہو گئی. گویا پیام شوق کی تمہید ہو گئی. اور منظر دیکھے کہ دانتوں تلے حجاب سے آنچل دبا لیا. دانتوں تلے حجاب سے آنچل دبا لیا. بے ساختہ ادھر سے بھی تائید ہو گئی. مہربانی مہربانی مہربانی. دانتوں تلے حجاب سے آنچل دبا لیا. بے ساختہ ادھر سے بھی تائید ہو گئی. اور سنتے تھے ماہ چار دہم ہے بہت ہنسی. 14ویں کا چاند. سنتے تھے ماہ چار دہم ہے بہت ہنسی. دیکھا جو تجھ کو بام پہ تردید ہو گئی. دو چار اشعار غزل کے کہ حسن ہر گھاٹ کا دیکھا ہے جہاں دیدہ ہوں. حسن ہر گھاٹ کا دیکھا ہے جہاں دیدہ ہوں. پیکر ناز میں پھر بھی تیرا گرویدہ ہوں. پیکر ناز میں پھر بھی تیرا گرویدہ ہوں. اور کھیل کھیلا ہے محبت کا کئی بار مگر. کھیل کھیلا ہے محبت کا کئی بار مگر. تجھ کو دیکھا ہے تو اس بار میں سنجیدہ ہوں. کھیل مہربانی. کھیل کھیلا ہے محبت کا کئی بار مگر. تجھ کو دیکھا ہے تو اس بار میں سنجیدہ ہوں. اور مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح. مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح. نہ میں آسان بہت ہوں نہ میں پیچیدہ ہوں. مجھ کو مت جانچ ریاضی کے سوالوں کی طرح. نہ میں آسان بہت ہوں نہ میں پیچیدہ ہوں. اور میں جب ایک سایہ دیوار میں تھک کر بیٹھا. میں جب ایک سایہ دیوار میں تھک کر بیٹھا. اس نے چپکے سے کہا دیکھ میں بوسیدہ ہوں. میں جب ایک سایہ دیوار میں تھک کر بیٹھا. اس نے چپکے سے کہا دیکھ میں بوسیدہ ہوں. اور میں زمانے کو پرکھتا ہوں زمانہ مجھ کو. لوگ کہتے ہیں میں اعجاز بڑا سیدھا ہوں.
मैं ज़माने को परखता हूँ, ज़माना मुझको। लोग कहते हैं मैं एजाज बड़ा सीधा हूँ, हुस्न हर घाट का देखा है जहाँ दीदा हूँ, पैकर नाज में फिर भी तेरा गर्विदा हूँ। मेहरबानी। اوس د پښتو د اردو او د انګریزي یو قدرمن شاعر پروفیسر ډاکټر اجاز خټک صاحب ته خواست کوم او دا ازادي هم ورکوم چې په کومه ژبه کې د خوښه وي نو هغې کې د خپل کلام مهرباني بادشاہ صاحب د دغه حکم او ناصر علي سید صاحب صدر صاحب سټي صاحب ما انګریزي کتاب نه زه یو شعر وایم Mercy to mankind دا غي نوم دی aspiring to pay homage from the depth of my heart aspiring to pay homage from the depth of my heart I have picked up my pen to compose a naat اردو دے چے بادشاہ جھکتے ہیں اس در پہ گدا جھکتے ہیں بادشاہ جھکتے ہیں اس در پہ گدا جھکتے ہیں جو بھی آتے ہیں بتسلیم و رضا جھکتے ہیں میں بادشاہ جھکتے ہیں اس در پہ گدا جھکتے ہیں جو بھی آتے ہیں بتسلیم و رضا جھکتے ہیں میں مدینے میں یہی سوچ کے رک رک کے چلا میں مدینے میں یہی سوچ کے رک رک کے چلا یہی ہوگا تیرا نقشے کف پا جھکتے ہیں جی 2000 میں مدینے میں یہی سوچ کے رک رک کے چلا یہی ہوگا تیرا نقشے کف پا جھکتے ہیں اور لب پہ ہو صلی اللہ سر کو جھکا کر گزرو جب روزے کے سامنے سے مخت تیری کی لب پہ ہو صلی اللہ سر کو جھکا کر گزرو لفظ جھکتے ہیں یہاں حرف دعا جھکتے ہیں بیا 2006 کې ما یو پښتو نعت لیکلی و مدینې منورې کې بیا مدینې منورې کې مې قیام وکړو بیا مدینې منورې کې مې قیام وکړو بیا زما اوښکو د جذباتو احترام وکړو بیا مې په جنت البقی کې حاضري وکړله بیا مې په جنت البقی کې حاضري وکړله بیا مې هغه تیرو وختونو ته سلام وکړو او بیا کم عمله خطاکارا شرمنده امتی بیا کم عمله خطاکارا شرمنده امتی په یره یره درودونه او سلام وکړو مهرباني کال په کال زم د اکا بابا میلې ته کال په کال زم د اکا بابا میلې ته او کال په ټال پکې ګرځېږم تا ګورم قدرمنو عزتمنو د پښتو او د اردو د دنیا لوی لوی خلک ناست دي مشاعره روانه ده د اختر په خوشحالۍ کې مشاعره ده او په دې مشاعره کې چې اوس زه کم ډېر عزتمن ډېر قدرمن شاعر ته بلنه ورکوم هغه زمونږ ډاکټر نذیر تبسم صاحب ډاکټر نذیر تبسم صاحب ته خواست کوم چې خپل کلام बादशाह जी आपका बेहद शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे शेर याद नहीं रहते यहाँ इतने बहुत सारे दोस्तों की मौजूदगी में 3-4 शेर ही पेश कर सकूँगा अगर आप इजाज़त दें तो दरिया कश्ती मौज किनारा दरिया कश्ती मौज किनारा सब कुछ छीन लिया है दरिया कश्ती मौज किनारा सब कुछ छीन लिया है मल्लाहों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया मल्लाहों ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है रोशनी का एक ख्वाब दिखाकर शोबदबाजों ने
रोशनी का एक ख्वाब दिखाकर शोबदबाजों ने जुगनू सूरज चांद सितारा सबको छीन लिया। जुगनू का एक रोशनी का एक ख्वाब दिखाकर शोबदबाजों ने जुगनू सूरज चांद सितारा सबको छीन लिया है। और क्या कुछ छीन लिया है तुमको, क्या बतलाएं यारा। क्या कुछ छीन लिया है तुमको, क्या बतलाएं यारा। क्या बतलाएं यारा तुमको, सबको छीन लिया है। क्या बतलाएं यारा तुमको, सब कुछ छीन लिया है। और तुझे तो हमने घर की हिफाजत के लिए रख छोड़ा था। तुझे तो हमने घर की हिफाजत के लिए रख छोड़ा था। और तूने ही चौकीदारा सब कुछ छीन लिया। और तूने ही चौकीदारा सब कुछ छीन लिया है। और हमने कितनी मुश्किल से इस घर को बसाया था। हमने कितनी मुश्किल से इस घर को बसाया था। जालिमों तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। जालिमों तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। और यार तबस्सुम सोचता हूँ अब कुटिया कैसे बनेगी। यार तबस्सुम सोचता हूँ अब कुटिया कैसे बनेगी। उसने रेत और मट्टी गारा सब कुछ छीन लिया है। उसने रेत और मट्टी गारा सोचता यार तबस्सुम सोचता हूँ अब कुटिया कैसे बनेगी। उसने रेत और मट्टी गारा सब कुछ छीन लिया है। और तुझे तो हमने घर की हिफाजत के लिए रख छोड़ा था। और तूने ही चौकीदारा सब कुछ छीन लिया है। और रोशनी का एक ख्वाब दिखाकर शोबदबाजों ने जुगनू सूरज चांद सितारा सब कुछ छीन लिया। منو ملګرو د دې مشاعرې اخیری شاعر صدر محفل د پښتو اردو او هندکو د دنیا یو لوی نوم محترم ناصر علي سید اخیری شاعر دی. دته هم هغه اختیار ورکو کوم چې محترمو مشرانو ملګرو شاعرانو ته ورکړی چې دی هم آزاد دی که په هره ژبه کې خپل کلام اوري. او یقینا د دوستانو اشعار او بیا خاص توګه باندې د ارباب صاحب ترنم ایسر خو د محفل رنگ جوړ شو او پرشتیا داسې ماته احساس وشو چې بس داسې اخترونه دی وي چې ټول راغونډ شو دوستان یاران. او لږ ساعت وړاندې دغه اختر په موقع باندې غیر سیټي صاحب خبرو کې چې هغه اتکار زمانہ هغه زړه زمانہ ښکلي خلک او هغه روایات اوس هر څه په دې ډیوایس کې راغونډ شوي دي. نو مونږ مطلب دی چې کله کله خپله کې کینو دوستان یاران نو ما به خیال دا هغه ټایم دی دا زموږ خپل ټایم دی. باقي هم خلکو ته ټایم ښځې دپاره پلار دپاره مور دپاره زوی دپاره لور دپاره مطلب د نورو خلکو دپاره وخت تېرو. خو دلته چې دوستان را یوځای شي په کوم محفل کې په کومه غونډه کې
نو ما په خیال دا اگر ان د ریل سنس دا هغه ټایم دی دا زموږ خپل دی دی کې موږ خاندو خوشحالیږو او اختر هم زه هم دغې ته وایي او زه هم چې داسې اخترونه رسول صاحب دی د خدای عمر بالکل هغې ډېره مننه چې د دې داسې اهتمام کوي دوستان راوغواړي موږ دلته ټول رایوځای شو او یقینا داسې کسان کمی دی موږ خو اکثر ارباب صاحب ته هم وایو خو داسې لږ وټنګو راوټنګو خو ګورو چې کله په اختر په دویمه په درېیمه باندې کېدی شي د هغوی د اړه هم څه راشي نو موږ هلته به هم ځو نو زما مقصد دا دی مطلب دا د یو خندا د خوشحالۍ محفل دی او دا شعرونه خو خیر یو هغه خو روژه کې هم وایو اختر کې هم هر ټایم خو بهرحال اصلي خبره همدا ده چې دلته دوستان یو ځای شو دلته موږ چې کومې خبرې اترې دی پروګرام نه وړاندې مو کې د نه پس به موږ یقینا خبرې کوو نو اصلي خبرې هم هغه دي زموږ د زړونو خبرې دي او زه ډېر زیات په دې باندې خوشحاله یم چې دلته چې کوم کسان ناست دي الحمدلله ټول هم هغه کسان دي چې کوم د چا چې هغه ناسټلجیا چې ده هغه ژوندۍ ساتلې ده او بیا موږ لاړ شو هغه زمانې ته یعنې ما ته یاد چې د باسین آرټس کونسل په یو غونډه کې ما دا خبره کړې وه چې اوس خلک سب بدل چاند شو سب عجیب حالات جوړ شو لیکن بخښنه غواړم لیکن زه وایم چې دوه کسان موږ وایو چې ډېر ښه کسان دي یو هغه کس چې کوم وفات شوی دی هغې باره کې موږ ویلو چې ډېر ښه کس و او یو هغه کس چې کوم لا پیدا نه دی یعنې باقي زمانه ډېره خرابه شوه نو ځکه زه وایم چې دا چې کومې غونډې دي که نه نو دا که رویلا صاحب جوړوي که غیور سیټي صاحب دلته ناست دی که هغه کوي که جاز ملک دی الله د هر چا په زړه کې دا مینه را پیدا کړي نو دغه غونډې چې دي که ما کور کي که ستا کور کي ستا په چت باندې مطلب دی جی بالکل نو دغه ټولې حوالې چې دي دا معتبرې حوالې دي او مشاعره خو چونکې مشاعره ده نو مجبوري ده نو یو دوه شعرونه به زه ووایم یو دوه شعرونه د پښتو او د اردو غزل ها نو دا خو ګڼ شمېر به شي یو شعر به ووایم یو شعر به د پښتو ووایم یو دوه انکو به م ووایم انکو نمایندګي نه ده شوي نو هغې به لږ زیات هم د پښتو خو عزیز اجاز صاحب نمایندګي وکړه د پښتو یو شعر به ووایم چې د شاهي په کلي اوسې یې د مینې بې خبره د شاهي په کلي اوسې یې د مینې بې خبره د اکوړي څومره ځوانان دي په ارمان دي لیونی دا کوړي څومره ځوانان دی په ارمان دی لیونی او د انکو شعر ووایم چې بارش کھڑکھڑ ہستی پئی ہے بارش کھڑکھڑ ہستی پئی ہے دل نہیں کھڑدا رت کی جائیے دل نہیں کھڑدا رت کی جائیے بارش کھڑکھڑ ہستی پئی ہے دل نہیں کھڑدا رت کی جائیے اور درد ونڈانے چن نہ جگنو غیور صاحب درد ونڈانے چن نہ جگنو ہجر دی پیڑی رات کی جائیے ہجر دی پیڑی رات کی جائیے اور اس میں ایک دو شعر کا بند ہے کہ ایک دن رو کے کہنے لگی ایک دن رو کے صاحب ایک دن رو کے کہنے لگی پیو تا سکے ماں مت رہی ہے پیو تا سکے ماں مت رہی ہے مانو سب کچھ دس نہ دیوے او پیڑی تے پولی جائیے مانو سب کچھ دس نہ دیوے او پیڑی تے پولی جائیے اور یہ شعر بطور خاص دوستوں کہ ہون بھی قیرو سیری صاحب خالصتاً تواڑے واسطے ہوئے کہ ہون بھی لکھاں آون دلچ ہون بھی لکھاں آون دلچ کیڑی کوئی تیرے جائیے ہون بھی لکھاں آون دلچ کیڑی کوئی تیرے جائیے اور عشق دے اپنے وکھرے موسم عشق دے اپنے وکھرے موسم عشق دے اپنے وکھرے موسم گرم دسمبر ٹھنڈی مئی ہے عشق دے اپنے وکھرے موسم عشق دے اپنے وکھرے موسم گرم دسمبر ٹھنڈی مئی ہے بہت شکریہ بہت نوازش اور ڈاکٹر صاحب یہ سی سی یو میں دو چار شعر کہے ہیں تو توجہ آپ کی چاہوں گا دو چار شعر ہی ہیں کہ مسلسل دستک ایسی ہو رہی ہیں مسلسل دستک ایسی ہو رہی ہیں یہ دل سینے میں اب گھبرا گیا کیا مسلسل دستک ایسی ہو رہی ہیں یہ دل سینے میں اب گھبرا گیا کیا اور چھپاتے پھر رہے ہو عزیز جس چھپاتے پھر رہے ہو ہم سے نظریں سوا نیزے پہ سورج آ گیا کیا چھپاتے پھر رہے ہو ہم سے نظریں سوا نیزے پہ سورج آ گیا کیا اور تمہاری آنکھ میں ویرانیاں ہیں تمہاری آنکھ میں ویرانیاں ہیں
तुम्हें भी वक्त ये तरसा गया क्या, तुम्हें भी वक्त ये तरसा गया क्या। और बहुत छोटे एक शेर पढ़ देता हूँ कि मेरे सरहाने दम साधे खड़े हो, मेरे सरहाने दम साधे खड़े हो, मोहब्बत का यकीन अब आ गया क्या, मोहब्बत का यकीन। हाँ बहुत शुक्रिया। मेरे सरहाने दम साधे खड़े हो, मोहब्बत का यकीन अब आ गया क्या। और एक दो शेर गज़ल के सुना देता हूँ कि समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, मैं खुद को गौहर नायाब करने वाला हूँ, मैं खुद को गौहर नायाब करने वाला हूँ, और मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की। डॉक्टर साहब मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की, सो सर झुका के गली से गुजरने वाला हूँ, मैं साथ लाया हूँ तहजीब अपने गाँव की, सो सर झुका के गली से गुजरने वाला हूँ, और नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, मैं ओक गांव के झरने से भरने वाला हूँ, मैं ओक गांव के झरने से भरने वाला हूँ, नहीं है रास मशीनों का सर्द पानी मुझे, मैं ओक गांव के झरने से भरने वाला हूँ, और अंधेरे गलियों में आसेब बन के फिरते हैं, अंधेरे गलियों में आसेब बन के फिरते हैं, खुद अपने पाँव की आहट से डरने वाला हूँ, खुद अपने पाँव की आहट से डरने वाला हूँ, और मिले जो प्यार भरी एक तेरी नज़र जाना, मिले जो प्यार भरी एक तेरी नज़र जाना, तो देखना कि मैं कैसा संवरने वाला हूँ, तो देखना मिले जो प्यार भरी एक तेरी नज़र जाना, तो देखना कि मैं कैसा संवरने वाला हूँ। और रोहिला साहब बतौर ख़ास शेर देखें कि लबों पे मोहरे खामोशी है एहतिजाज मेरा, लबों पे मोहरे खामोशी है एहतिजाज मेरा, जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला हूँ, जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला, लबों पे मोहरे खामोशी है एहतिजाज मेरा, जुलूस में हूँ मैं शामिल न धरने वाला हूँ, और मैं एलची हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, मैं एलची हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, सो प्यार प्यार फ़कत प्यार करने वाला हूँ, मैं एलची हूँ मोहब्बत के देश का नासिर, सो प्यार प्यार फ़कत प्यार करने वाला हूँ, समंदरों की तहों में उतरने वाला हूँ, मैं ख़ुद को गाहरे नायाब करने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का, आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। नासर अली सैयद खटक खुशाल बाबा द खटक और नवरे शायर मलगरो यूर वॉइस टीवी लंदन दे द अख्तर पर खुशाले के मुताबिक रखवागा और दराना और राना मुशायरा रिकॉर्ड का द पुख्तनख्वा द खौरी मवड़ी रागुल्डू और जमीन शीर में वोरीडू द पुख्तो द जुन मिनी और बका दा सफ़र बगदा से जारी भी उस खपल कुर्बा खपल बाचा जी साबिर शाह साबिर ला इजाज़त वर्कई दलवे अल्लाह पामान।